رحمت الله نوروز چې کومه ویډیو د پاکستان او د هندوستان د جګړې او په پاکستان کې د تباہي په خوشحالي کېدو سره کومه ویډیو کړې وه، لغه نه بعد یو بله ویډیو له تاسو سره شریکه کوم چې د هغه تېرې ویډیو وضاحت یې کړی ده. پر څه بنیاد باندې دا خبرې ده کړې دي، راځئ تر هر څه له مخه د رحمت الله نوروز دا وینا واورو. السلام علیکم. داسې معلومیږي چې زما بعضې ورونو زما بله ویډیو غلط اخیستې ده. زه هرګز د پاکستان د نظام، د پاکستان د اسټابلیشمنټ، د هغوی د اردو دولت، د هر یو کس چې په هغه اسټابلیشمنټ کار کوي طرفدار نه یم. لیکن زه خلاف یم د یو انسان وژنه، که هغه په پاکستان کې وي، که هغه په بنګلادیش کې وي، که هغه په هندوستان کې وي. دا هم ماته مهمه نه ده که هغه مسلمان دی، که هندو دی، که بودیست دی او که بل دی. یو معصوم انسان، که هغه ماشوم دی، ښځه ده، سپین ږیری دی او ځوان دی، د هغه وژنې په خلاف یم. موږ په حیث د مسلمانان دا موږ ته مهم ده چې یو شی سپورټ نه کړو چې هغه زموږ په آخرت باندې تاثیر کوي. که ته د پاکستان اسټابلیشمنټ، د هغوی د آی اس آی، د هغوی د اردو، د هغوی د هر یو کس په خلاف خبرې کوې، خوشحالي اظهار کوې، دغې هغه ستا دښمن دی، ته کولی شي. لیکن یو ماشوم سره زه ته په جنګ نه یو. زه په دې پوهېږم چې پاکستان موږ څومره دردولی یو، پاکستان موږ باندې څومره ظلم کړی دی. زموږ د ملک چې نن دا حالت دی، دا د پاکستان د رزیل د اسټابلیشمنټ د وجه دی. لیکن موږ دا نشو ویلی چې هر یو کس په هغه ملک کې هغه موږ قتل کولی شو یا په قتل خوشحالېدلی شو. آخرت هم خرابېږي. نور زما کوم دلته هدف نه دی، که حتی هغه په بنګلادیش کې هم وي، که حتی په هندوستان کې وي، که حتی په روسیه کې وي، که په امریکا کې وي. ځکه دا زموږ دین موږ ته دا ښیي ورونو خویندو. دویم موضوع، بعضې خلک وایي چې د پاکستان نظام د پاکستان د خلکو نه جوړ دی. بلکل دا جوړ دی، لیکن په خلکو کې رزیل خلک شته دی چې بیا هغوی ځي نظام جوړوي او نظام داسې پالیسیانه جوړوي چې کوم د یو مسلمان ملک لکه افغانستان طبعي بدبختي او همچنان دغه حالت یو دلیل ګرځي. که دا منطق اوس نن څوک افغانستان کې تطبیق کړي ته ورسره راضي نه. مثال درکړم، داسې خلک شته چې طالبانو نظام په خلاف دي او همداسې جمهوریت په خلاف وو. داسې خلک همچنان وو. هغوی نشي ویلی چې هر یو افغان مجرم دی، دې دپاره چې د افغانانو نه نظام جوړ دی. نه، څنګه چې طالبانو نظام د عام خلکو نه فرق کوي، څنګه چې جمهوریت همداسې بل نو دې دپاره موږ دغه اصول نشي تطبیق کولی. دویم، زه به دا پیغام خلکو ته ورکړم ورونو چې کله هم یو ویډیو ګورئ، غواړئ یو جواب ورکوئ، کوشش وکړو چې هغه جواب د جذباتو نه ډک نه وي. علمي موضوعات پکې وي، اسلامي موضوعات پکې، یو څه پکې وي چې زه ورته یې نه زده کړو. لیکن تش یا کنزل یا بدې خبرې فکر نه کوم یا تا یو ځای ته ورسوي، فکر نه کوم چې ما یو ځای ته ورسوي، بلکې بیا هم زموږ خوله خرابېږي، زموږ آخرت باندې تاثیر کوي. موږ مسلمانان یو، موږ باید اصول ولرو. انشاءالله دا زما آخري ویډیو وه. امید لرم چې دا وضاحت شوی وي. او آخري موضوع دا ده چې موږ هر کله هم د یو چا طرفداري کوو یا یو چا خلاف کیږو، باید زموږ اصول معلوم وي. هغه اصول باید شرعي اصول وي، ځکه شرعي اصول کې زموږ دنیا او د آخرت بالکل په کار هم امید لرم دا وضاحت شوی وي. الله دې موږ ټولو ته خوشحالي وبخي او انشاءالله افغانستان دې همداسې آباد اوسي چې دوباره یو رزیل ملک لکه پاکستان ونشي کولی چې زموږ د خوشحالي یا کم تورداغ به ولګي او یا موږ نه بیرته واخلي. الله خوشحاله او آباد. جزاک الله خیر. دوستانو، د رحمت الله نوروز یو بله ویډیو له تاسو سره شریکه که بعد له هغه تېره ویډیو چې ما له تاسو سره شریکه که پر دې بنیاد باندې چې له افغانانو له پښتنو څخه یو هیله کړې چې د پاکستان د ولس په مرګ باندې د خوشحالي اظهار مه کړي. د هندوستان له طرفه پر پاکستان باندې د بمونو اورېدلو، د جټونو راوستلو، د ډرون حملو د کولو طرفداري مه کوئ او ما په هندوستان کې د هندوانو د مرګ د طرفداري کوي. لکه د ده په وینا باندې دی وایي زه که په بنګلادیش کې هم کس مړ کېږي زه خلاف یم، که پاکستان کې، که هندوستان کې، چې په هر ځای کې. او د دی د دغه ویډیو وضاحت دا و، خلاص یې دا و چې مثلا تېره ویډیو چې ما وکړه پر ما باندې ډېرو خلکو داسې تنقید کړی چې تاسو نه ولې داسې خبرې کړې. حتی د ده په کمنټو کې وګورئ ډېرو خلکو دی له افغانیت څخه ایستلی ده. یعنی کم کس که دی پاکستان د ولس په حق کې خبره وکړي نو تاسو ما له افغانیت څخه ولې باسئ، تاسو نوروز صاحب له افغانیت څخه ولې باسئ. تاسو ټولو ته دا معلومه ده، دا هر کس ته معلومه ده چې نوروز صاحب چې ده په حقیقي معنا یو اسلام فرسته کس ده او افغانۍ ده
په افغانیت کې د دې هیڅ شک هم نشته. خو بیا یو داسې مثلا ویډیو کول، یو داسې بیان کول چې هغه د یو چا له ذهن څخه څه خلاف وي، مثلا د ده پر طبیعت جوړه نه وي، نو بیا دی ټاپې هم لګوي، بیا یې دی د اسلام ټیکهدار هم بولي، بیا یې دی له افغانیت څخه هم باسي. ته به دا افغانیت او دغه د اسلام ټیکهداري فتواوې د ده سره پرتې دي. یقیني د نوروز صاحب په وینا باندې څوک چې له چا سره اختلاف لري، د کم ملک د کم هیواد له حکومت سره، دا په دې معنا سره نشي کېدلی چې په دغه حکومت مثلا چې دا حکومت خراب ده، د دغه هیواد ټول ولس خراب ده، دا نشي کېدلی. که پنجابی راواخلې، که پښتون راواخلې، که بلوچ راواخلې، که سندی راواخلې، چې هر څومره قومونه په پاکستان کې دي داسې غټ غټ، نو دا ټول مثلا په دې کې خو بد خلک شته. دا په دغو خلکو کې د حکومت مثلا په حکومت کې دا خپل خلک مثلا ټول لري، یقیني فرق شته. خو د دې ولس چې د هغه یو مؤمن مسلمان ولس ده، له شره لري، له ازاره لري، هیڅ کله افغانستان ته نقصان نه ده رسولی، هیڅ کله د افغانستان په خلاف باندې خبره نه ده کړې، هیڅ کله د افغانستان په خلاف باندې د هغه چا په سب کې نه دي درېدلي چې هغه د افغانستان د بربادي لپاره مټې رانغښتې دي. اما حکومت که کم کردار کړی ده، نو ته حق لري چې حکومت مثلا په د خپل ویډیو یا په خپل پیغامو کې چیلنج کې ته کولی شې چې د حکومت په نقصان باندې یو خوشحالي اظهار وکړې، ته کولی شې چې د حکومت لپاره یو داسې مثلا دغه په خلاف باندې خوشحالي اظهار وکړې، دغه تاوانو، دغه نقصاناتو، لیکن دا حق تاسو ته نشته، نه اجازت شته چې ته د مؤمن ولس هغه ستا دوست خپل ځان ګڼي دغه په خلاف باندې د خوشحالي یا دغه د تباهي په خلاف باندې د خوشحالي اظهار وکړي.